مولوي صاحب محمد داود د کلیوالي څخه لیک راستولی او پوښتنه یې کړې ده چې که چیرې ورسره مړ شي نو دا روح یې جسد سره پاتې کېږي او که ځي ورنه، او هم سوال او ځواب له روح سره کېږي که له جسد او بدن سره. که مولوي صاحب په دې برخه کې معلومات راکړي ډېره حضراتو که تاسې فکر وکړئ متوجه شئ د دغه جواب کتابو راوړي دي. حضراتو دا ستاسې سوال، دا ستاسې پوښتنه ډېره صحیح پوښتنه ده او سل آفرین. کتاب نثار داسې اږدي په خارج کې، یو سړی په سترګو اپېژدي په سترګو ړوند لاره نه شي وړی، لیکن پښې روغې په پښو کار کولی شي پر لاره تللی شي اما لار نه وي. بل سړی بیا شته چې د هغه سترګې روغې دي اما په پښو شل. نو دا یو سړی اپېژي او په سترګو ړوند او پښې کار کوي، دا بل سړی بیا چوپ دی شل په پښو باندې نشي تللی، د ځایه نشي ښورېدی اما سترګې کار کوي. نو دغه دوه کسان یو شل یو اپېژي دا اتفاق سره وکړي وایي راځي هلته په فلاني باغ په هغه فلاني جوه کې داسې ښه انګور دي په دواړو بې اخلاق. نو اپېژي خو لاره وړاندې نشي، پر پښو تللی شي لاره نه وي، او دغه بل شپ هغه لاره ویني لیکن پښې کار نه کوي. بهرنو د اپېژي را ولاړ شي دا شپ په خپل څټ ورکړي په شاړې لاره ورته دغه شپ ورشي چې یمین ته یسار ته چپې خوا ته رستې خوا ته یا مخامخ ګرځه. نو پښې د اپېژي دي او سترګې د دا شپ په دواړو ولاړه ولاړه هغه باغ ته ورسېده او هغه جلې ته ورغله، هغه انګور یې وچکول. اوس مالک د باغ ته راغی. نو مالک د باغ به کوم یو ډبوي؟ هغه اپېژي دا عذر کړی صاحب زه هرم وایم دا لاره مې نه لیدو، زه خو دغه سړي لاره صاحب دې خطا. هغه بله ورته وایي چې صاحب زه خو شک یم د قابل نه راتلو وایم خو زه په چک کې راواخېستم زه څنګه به زه راورسولم. هر یو ځان ته عذر کړي لیکن مالک د باغ به دواړه ډبوي، بې سد بې ډبوي. د روح او د بدن حضراتو دغسې مثال دی. نو یو نه خلاصېږي که روح وي که بدن. حضراتو روح تنها نشي غلا کولی، ناروا روح نشي کولی چې بدن وي، لاس وي، پښې وي، شهوت وي، طاقت وي، قوت وي، روح هېڅ نشي کولی دغه سره دغه بدن هغه روح نه لمونځ کوي نه روژه نیولی. هر کله چې روح راغی په بدن ننوت او سړی عاقل او بالغ وګرځېدي د طرفه د الله جل جلاله مکلف نو کارونه بدن کې اما ورشي روح. د روح مثال د هغه شک دی چې سترګې لري پښې نه لري، د بدن مثال د هغه اپېژي دی چې پښې لري دا سترګې نه لري. نو دلته که نیک عمل دی په دواړو دي، که بد عمل دی په دواړو دي. تنها روح لمونځ نشي کولی چې بدن ورسره ملګری دي، او بدن به پروت وي لکن روح به وتلی وي خو مړ دی، دا د لمونځ نشي کولی. تنها بدن غلا نشي کولی چې روح دی خو مړ دی، مړ یې څنګه غلا وکړي، څنګه دا زنځیر واچوي، څنګه د بل مال راښکته کړي، څنګه د بل زناګو او د بل پر امراضو د بل پر بچي تعرض وکړي. نو روح هم مجرم بلل کېږي، بدن هم مجرم بلل کېږي په باب د معصیت. او روح هم مطیع بلل کېږي، بدن هم مطیع بلل کېږي په باب کې د عبادت. نو کلمو د روژه ده په دواړو، جنت به له دواړو، او که کفر نفاقو او نعوذ بالله زندقه ده هغه په دواړو، جهنم به هم د دواړو، که روح دی که دغه جسد. نو دلته چې د احوالو جواب کېږي د دغه بدن او د روح دا په حقیقت کې د دواړو سوال. ځکه احادیث مقدسه فرمایي چې روح د مؤمن مسلمان د بدن روح حضرات ملائکه علیهم السلام په یو سپین ټوکري او د ورېښمو سپینه جامه او ډېره خوشبویه په دغه کې دا روح وپېښي اسمان کې رسي. او د کافر روح په یو جزه شري کې وژغنجل شري العیاذ بالله، نعوذ بالله من جميع انواع الکفر.
ملائکه ورپسې بندي کړي وي بدبویې باندې ځي تلاکړې کې وپېچي تر اسمانه یې رسي اما لار نه ورکړي بیا جحیم ته اول هغه لار سجن په دغه وخت کې چې دا سوال او جواب په قبر کې د دې بنده څه کېږي که مؤمن دی مسلمان او که کافر و منافق دی علیه السلام مبارک فرمایي وایي هغه روح راشي د ده په بدن ننوځي جد هغسې سړی چې لکه پر مخ بیا نو ملایکه علیهم السلام سوال کوي که مؤمن مسلمان هغه ته وایي من ربک ستا رب څوک دی دی ورته ربي الله زما رب الله جل جلاله لا تمنات عزاه بلد بتپرستی بیزاره ون بیزاره یې دا هغه ورته وایي من نبیک ستا پیغمبر څوک دی د کوم پیغمبر امت ته مقلد دی دی ورته وایي نبیي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نبي چې ما ایمان فراوی د هغه امت وم هغه حضرت محمد رسول الله بیا ملایکه سوال یې کوي وایي ما دینک ستا دین څه دی کوم دین یهودي یې نصارا یې غیر ترکا یې بل دینه څه شي وي دی ورته وایي مؤمن مسلمان وایي دیني الاسلام زما دین هغه چې ما قبول کړی هغه دین مو دین اسلام نو ملایکه د پاک رب ورته وایي وایي همون د مخلقو چې دغه حق جواب یې ورکړي اما د طرفه د الله پاک موږ مکلف مأمور و د تاسو نه دا سوال وکړي نو نن کلومة العروس داسې به دسه لکه هغه ژوند پر خپل تخت باندې د خپلې اهلیت نه چې په خوشحالۍ کې دي داسې خوشحاله به دسه او که کافر یا منافق وي دا مر ملایکه علیهم السلام پوښتنه ځینې کوي وایي من ربک ستا رب څوک دی نو وایي ها لا ادري لکه وایي ته هېڅ نه پوهېږې بیا هغه ورته وایي من نبیک ستا نبي څوک دی کافر او منافق ورته وایي ها لا ادري وایي نه پوهېږې بیا هغه سوال ځینې کوي وما دینک سيدي مستقم بني تلاوة لا لا أدري كافر صفتي العياذ بالله ولا قويش للملائكة عليهم السلام والتوالي وإلى نريك ولا تليك نفح فرق ويدي نقل يبلع إلا من كلمة يوزيك توالي باني راسة يعني تفتيه ودبل سرطيرك يكون سلمان باني مستلقي العياذ بالله كهر ما لدو مارانسة دياك يوصاوكاري يوصلا فكي فالمحضر ذلك بشن أركضان شن ذكي نسيشن وصبروا بيان هذا النباتات لا بلدك حاسب ونكي لا ذكا فرحان وفرحان تقدر حضرات سؤال جواب لدوار سكي والصلاة جزاكم الله ډیر محترم جمهوري صاحب دا چې تاسو سټوډیو ته زموږ په بلنه تشریف راوړ او خپل قیمتي وخت مو موږ ته راوباخه تر څو د ګرانو اورېدونکو پوښتنو ته ځوابونه ورکړئ له پاک خدای څخه درته د زیاتو اجرونو او بریالیتوبونو غوښتنه کوو.